راځه په کلاره کېږه دلته دا سامان. مامي السلام علیکم. وعلیکم سلام. مامي تا خو نن ډېر شاپینګ وکړو. چپ شه. شاپینګ خو ځان له سر خوږې دی، د دې لپاره خو پوره ورځ پکار ده. لیکن مامي لا نور شاپینګ پاتې دی، لا ډېر څیزونه پاتې دي. خو د مسز جمشید د سبا د ډینر دپاره مې ریډیمیډ کپړې واخیستې. تا ته خو پته ده درځیان دومره شارټ ټایم کې خو جوړې نه جوړوي. او د مسز عمان د لور په رخصتۍ خو لا ټایم شته که نه، سمې ساده جوړې واخیستې. هغه به درځي له ورکو په کلاره به یې جوړوي. مامي څومره ښایسته سوټ او څومره ښکلی کار دې شوی دی. مامي دا به زه سبا ضرور اغوندم. ثاني دا مې ستا دپاره راوړی دی. ما ته پته ده چې ستا چوایس څه دی. مامي اوس راته ده ووایه چې تا ځان له څه اخیستي او که زما جامې دې ولیدې نو ته به د دې نه زیاته حیرانه شي. ښاپیرۍ دا شوز وښیه لږ څه به دي. ته کاڼه شي سینډل درته یادوم سینډل په لاسو دې کزا راشه. سینډل هم نشي اوچتولی. مامي خیره زه به اوچت کړم، دلته لاړ شه. زما دپاره چای جوړې کړه، په سر مې درد دی. مامي څو ځل مې درته ویل چې زما هیلو والا پیزار نه دي خوښ. ثاني چې نه دې د خوښ نه ماتې پرېږده، دې نورو کې وګوره او که خوښ دې نه شو نو سبا په خپله بازار ته لاړه شه. بازار آباد دی. ټیک ده. لکه خلک خو را رسېدلي دي. او خانجي دا ټول د دوړو ډک شو یار. خانجي ښار ته رسېدو سره به سرویس کړو. یاره خو یو خو د کلي سړک چې ته پوخ نه شو، مودې شوې چې دې دا مشاهده هم دغسې ده. هر کال ممبران د دې سړک په قیدو وعده کوي، خو څه ترې جوړ نه شو. خان دې ټیک وایي، خو کرسۍ ته د رسېدو نه پسې هېره کړي. دغه وایه که نه صاحبه د دې ځای نه واله تر د هغې بوټي پورې سمرله د پاسه 3 کناله ستاسو په برخه رسي. او د هغې وچ نیر سره واکې ونډ په کاغذونو کې خو هغه غونډ ونډ د مقصود په نوم دی. تش په نوم دی که نه، کېدای شي چې باباجي په څه خاص وجه باندې د هغه په نوم کړي. زما هم پکې حق دی که نه. صاحبه دا ستاسو د کور خبره ده، دې کې زه څه ویلی شم. زه دا پلار خرڅوم، خو پیسو ته زما ضرورت نشته. ګورې هسې نه چې د اوبو بیه لاله خرڅ کړې. د ځای خبره ده صاحبه، دلته چې د نورو ځمکو څه قیمت وي هغه به هم د دې پلاټ وي، نه 1 روپۍ بره نه 1 روپۍ ښکته. نو صاحبه چې داسې څه ضرورت نه نو بیا څه له خرڅوې؟ نه نو زه پیسو وکړم، د قرض مکه ده نه چې جوار او غنم پکې وکرم او کور هم پې نه شم آبادولی. بس چې ته ګاپ ولګوره خلاص مې کټې مړه. ښه ډېره ښه ده، په مخه مو ښه. مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. فیضان شاه ته زما انتظار وکړه، زه لږ لالا کره ورځم. ډېره ښه خان. وی لالا تاسو په خیر راغلې، په خیر راغلې. راځئ راځئ، کښېنئ لالا. لالا مې کور نشته څه؟ نه بس د راتلو وخت دی، اوس به راشي. تاسو کښېنئ، زه تاسو له چای جوړوم. نه غوندار زه چای نه څښم. نو شربت به دله وکړم لالا. خبره وره ما وي چې لالا به مې کور زه به ووینم، خو زه چې هغه نشته نو زه به بیا راشم. نو راغی شي لالا، لږ ساعت کښېنئ. یاره بس کاکا السلام علیکم. وعلیکم سلام فاروق ایم انګلیش لیټریچر. هلکه ته چې فضول په دې لارو کوڅو کې ګرځې نو ماشومانو ته ټیوشن شروع وکړه که نه، د جیب دا خرچه خو به یې د باره شي. ستاسو د مشورو ډېره مننه. اوکې بای.
ورشه کنه نسرین راویخه کنه وخت دی بیبي جی یادوي او کنه وته وای د پاسه سره غرمه شوه وای د فاروق مور راغلی ده یو لسونه مخکې خو بیبي جی چرې نه پاسې اوهو کمبختې د هغې په نوم اورېدو در نه ساخیږي ورشه ورته وایه د فاروق مور راغلی ده ناوخته دی پې بیا ځي کور ته تاسو دا بوس کې که نه بس دی بس دی اوبه دې راباندې ډېرې وڅکلې خو هغه راویښه که ورشه نه ترور بیبي جی بیا غوسه کېږي خدایا پاکه دې نه خو داسې ساه اوښکې ته اوس څه چل وکړم ناسته به یم نو دا څه عذاب بابي تاسو کله راغلئ دې ښاپېرۍ کمبختې خو ما ته غږ نه دی کړی د هغې لیونۍ نه خو تا سمه ساه اوښکې ده ما ورته څو ځله وې خو نه درتله تا پسې واقع چې لیونۍ ده په خبره خورډو بیخي نه پوهېږي خو په کار کې ګړندۍ ده ځکه ورسره ګزاره کوم کښېنه بابي کښېنه ته تا ته خو پته ده په ښار کې د کار والا ښځې ملاویږي چېرته جینې دا ته چېرته تللې وې مالي له مې چای ورکوله بیبي جي او د مېلمنې نه ډېر د چایو تپوس نه دی کړی زه به شه زر چای راوړه څه خیر دی مه کارېږه ته پرېږده بابي تاسو څنګه لار خطا کړه پرون داود لالا راغلی و خړډو یې سار نه شو ښه ما دې خړډو غږ نه دی کړی د فاروق پلار کور نه و نو بس داود لالا وی زما څه ضروري کار دی او زر راووتو نو د هغه خو ټول ژوند کار دی کارونه مخکې او هغه ورپسې دا راته ووایي چې فاروق څنګه دی څه کار روزګار شته که نه هغه ورځ ورته ما یې ورشه ما یې ترله دې لاړ شه که نور څه نه نو په خپل کار کې به دې د ځان سره ځای کړي هغه بله ورځ د اسد پلار خبره خو کړې وه چې فاروق راغلی و او رښتیا تاسو له څه کویدن خادي جوړه کړه که نه همدغه خبرې له خو راغلی یم که نه ما وایي چې دا خبره سپینه کړو کومه خبره دغه د فاروق او د ثانیې د رشتې ګوره بابي په وړوکوالي کې رشتې کول د کمکلو کار دی اوس زمانه بدله ده زمانه که هر څومره بدله شوه خو پښتون د خپلې ژبې نه اوري بابي ثانیه او فاروق تعلیم یافته دي په خپل ښه او بد ښه پوهېږي موږ یې خپلې خوښې ته ولې نه پرېږدو فاروق تعلیم یافته هم دی او پښتون هم د هغه په نامه ناسته د هغه خوښ هم ده او پښتو د څه نامه د څه پښتو ما داسې هېڅ خبره نه ده کړې دا د باباجي خبره وه او د باباجي سره ختمه شوه